سلامونه، زه وږمه صبا عامر یو لوی شاپینګ سنټر ته راغلی یم. غواړم له دې شاپینګ سنټر نه تاسو ته یو راپور درکړم. تاسو وایئ چې دا ولې هر ورځ شاپینګ سنټر ته راځي، خو دا ځان ته خاص قانون لري، یوه خاصه ځانګړتیا لري. تاسو دلته مغازې ګورئ، مختلفې مغازې دي او دا هغه مشهورې د نړۍ مشهورې کمپنۍ دلته دوکانونه لري. د دې شاپینګ سنټر ځانګړتیا دغه ده چې دلته د ډیرو مشهورو کمپنۍ هغه وروستی مال چې لکه 10% پاتې شوي په دکان کې، دلته دکاندارونه نمایندګۍ لري، په هغه کې په ډېره ارزانه بیه حتی 80% ارزانه وي. دلته مختلفې مغازې دي. د دې ځانګړتیا په دې ده چې دې کې ټول هغه په نورو دکانونو کې کمپنیو کې چې مال کم پاتې کېږي هغه دلته راوړي او دلته بیا په 50% ټیټه بیه خلکو ته لاسته ورځي. تاسې دغه ښایسته دوکان هغه بوټان ګورئ، په دوی باندې تخفیف لګولی 50%. د دوی قیمت به کېدی شي 2500 او دا د 2500 نه 1195 ته رسېدلی دی. تاسو د خلکو بیروبار وینئ، دلته 12 ساعته چې دا ځای یا دا لوی شاپینګ سنټر خلاص وي، خلک راځي او خپلې سوداګانې اخلي. دلته لوی لکه د کابل چمن حضوري غوندې یو لوی ځای دی د موټرو د پارکینګ لپاره لري، خو دلته ځکه چې مال ډیر ارزانه لاسته راځي او په ښه کوالټي باندې وي، نو دغه پارکینګ یا موټر پیدا کول ځای ډیر ستونزمن دی. تاسو به ډیر انتظار کوئ تر څو چې هغې دا 12 ساعته د موټرو نه ډک وي. تاسو په کامره کې ګورئ، هلته لیکلي دي بلاک فرایډې یا توره جمعه. دوی د نوامبر په اخره باندې دا یوه ورځ دوی لمانځي یا دغه هغه لمانځي. دوی دې کې دوه ګټې وي، یو خو دکاندار خپل زوړ مال چې جمع شوي هغه په ټیټه بیه باندې خلکو ته وړاندې کوي او خلک هم یعنې په ارزانه بیه باندې ترلاسه کوي، دواړو ته ګټه وي. دا مشهورې چکي ډوډۍ دي، دوی یو رقم کلچې دي، دا پخوي. دلته دغه خوراک هم پیدا کېږي، دا بیا نسبتا ارزانه دي، کرون باندې خلک راځي دا خوري. په دې ودانه باندې سړی مړېږي. خلک نانوایي ته په قطار کې ولاړ دي او دا هماغه چکي داسې لکه بنګړی غوندې ډوډۍ ده. دلته د ګلیاز د نجیب د همکار موټر هم ولاړ دی او د توفو نه ډک، په دوم سیل لګېدلی. دا د جینز یا د کوبای د پتلونونو دکان دی او 80% پکې سیل لګېدلی. دلته خو به تلل غواړي چې ورشي او یو څه واخلو. دا ځای چې دی دا په نامه د فیشن ارینا یعنې د فیشن ډګر په نوم باندې یادېږي. کله چې پراګ ته راځئ، د دې وطن کرنسي کرون دی او $1 د دې وطن 25 کرونه کېږي، 25 کرونه. نو دلته تاسې ډیر ښه کوالټي باندې ډیر ښه د لوړو مشهورو مغازو هغه تولیدات، بوټونه، جمپرونه، هر شی چې غواړئ هغه په ډیره کمه بیه په دغه هغه ځای کې تاسو ترلاسه کولی شئ. دا معلومات مې د همدې لپاره وکړ چې کله پراګ ته راځئ نو له ډکو بکسونو سره په ارزانه بیه لندن او امریکا او نورو ځایونو ته لاړ شئ. نو تر بلې ویډیو پورې ماته اجازه راکئ. خوشحاله اوسئ، د خپل ځان خیال ساتئ او په لوی الله مو سپارمه. ژمی را روان دی، ما هم د خولۍ په سر کړې ده او یخ دی.